سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ګرانو قدرمنکو ښه راغلاست افغان میډیا ته دا وخت تازه او مهم خبر له موږ سره واورئ. دا بیرغ نه د اشرف غني و، نه د غني و، نه د نجیب و، نه داود خان. دا بیرغ د افغانستان 100 کلن بیرغ دی. خلک په هیڅ وجه ترې نه تېرېږي. طالبان د دې بیرغ پر ځای د ګوند او تنظیم په ځای کې وکړي. افغانستان درې رنګه بیرغ دې په خپل ځای پرېږدي. همدا اوس د خوست کې د ګربزو ځوانانو د ملي بیرغ په ننګ راوتلی و او د نوي طالبانو دولت څخه یې غوښتنه همدغه یوازینۍ وه چې بیرغ دې په خپل ځای پرېږدي او دوی خپل سپین بیرغ چې کوم له ځانه سره لري هغه هم د تنظیم او د ګوند په ځای وکړي. او ګرانو قدرمنو اوریدونکو بیا هم یادونه کوم چې زموږ یوټیوب چینل هم په څنګ کې در سره سبسکرایب